د ختیځې سیمې کوزې پښتونخوا مشرانو نن د لړم په 40مه ننګرهار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال وویل چې طاهر داوړ په پاکستان کې وژل شوی او بیا جسد د مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمه کې د پاکستاني پوځ د پوستې په 100 مترۍ کې موندل شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوله چې د طاهر داوړ جسد د پاکستان حکومت نه بلکې دوی ته وسپاري او دوی به د کوزې پښتونخوا قبایلي مشرانو ته سپاري چې له کوم سیاسي اړخ پرته خاورو ته وسپارل شي. د کوزې پښتونخوا سیاسي او مدني فعال امتیاز وزیر چې د نوموړي د جسد ترلاسه کولو لپاره راغلی وویل چې طاهر داوړ د پاکستان حکومت له اسلام آباد اختطاف کړي، هلته وژل او بیا په دې موخه چې د لر او بر پښتنو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي جسد ننګرهار کې غورځولی دی. هغه ویل د دوی دواړو جسد په خپله د قومي او قبایلي مشرانو په همکارۍ دفن کوي او د پاکستان حکومت ته په هیڅ صورت نه سپاري. نو دوی په شکه چې طاهر داوړ چې کوم دی هغه دوی د اسلام آباد نه کډنیپ اوچت یې کو دوی بیا هلته وژلی دی او بیا دوی دلته راوړی دی چې کوم دی زموږ د عزیزانو د کورونو خواته د ډیډ باډي چې کوم دی لاش غورځولی دی نو په دې باندې پاکستان نه موږ باسلی شي او نه دای خپل ځان به ګناه ثابتولی شي او نه دای زموږ چې کوم دی د افغانستان د دلته ولسونو سره زموږ نو عزیزوالي خرابولی شي. دغه راز د شمالي وزیرستان یو قومي او قبایلي مشر د پاکستان حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه که غواړي د ډیورنډ کرښه همداسې ثابته پاتې شي نو د پښتنو د بې ګناه وژلو د لاس واخلي. طاهر داوړ مرګ ژوبله شهادت دا لارو بار پښتانه یې ټول په زړه کړي در په ظلم سره دشمن کپاره سلسله کړي چې لارو بار پښتانه سره جدا کړي بلکې د طاهر خان داوړ شهادت دا به د لارو بار د پښتونخوا د اتفاق اتحاد سبب په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون خان مومندو ویل د طاهر داوړ جسد د مومندرې ولسوالۍ د غوړکي سیمه کې د پاکستان پوځ له پوستې سره په 100 مترۍ کې موندل شوی خو دا چې چېرته وژل شوی معلومات نه درلودل. نوموړي د طاهر داوړ مرموزه وژنه د پښتنو د بیلوالي لپاره دسیسه وبلله خو ټینګار یې وکړ چې اوس پښتانه په دا ډول دسیسو نه غولېږي او باور لري چې دا یوه دسیسه ده. خو بیا زه د حکومت نه هم تشکري کومه مننه کومه چې د ولسونو دغه خواست او غوښتنې ومنودله. ولسونو هم تشکري کوو چې دوی په یو احساس او د یو درد له مخې نه راپاڅېدله او د خپل دغه پښتون ورور دغه شهید د درنښت دپاره د هغه د عزت دپاره او د هغه د جنازې د انتقال او د هغه د کورنۍ ته د سپارلو دپاره نن دغلته زحمت کړی. تاسې ګورئ چې د ټول زون په سطحه مشران راغلي، علما کرام راغلي، ځوانان راغلي دي او دښمن دی د دغسې د سایسو نه نور لاس واخلي او په دغسې د سایسو باندې هیڅکله پښتون نه بیلولی شي او نه فاصله ایجادوي. د ننګرهار ولایت یو دیني عالم مولوي حبیب الله جلال آبادي له حکومت وغوښتل چې د طاهر داوړ جسد دوی ته وسپاري. دوی به تورخم کې د کوزې پښتونخوا قومي مخورو او د هغه د کورنۍ غړو ته وسپاري چې وروسته د ولایتي ادارې له لوري ورسره ومنل شوه. د شینوارو قومي مشر ملک درې خان غوښتنه وکړه چې افغان او د پاکستان حکومتونه د په ګډه د طاهر داوړ د وژل کېدو قضیه وڅېړي او پیل یې د ولسونو سره شریکې کړي خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان حکومت هم باید دا ځواب ورکړي چې څنګه یې د هغوی له پلازمینې د هغوی یو افسر تختول کیږي او بیا جسد ننګرهار کې موندل کیږي. دغه ورور پښتون چې مړ دی دا موږ ټول پښتانه مړ که لرې او که بري په دغه باندې موږ ټول جاړو خو په دې یو شي خفه یم چې 40 کاله یا 10 کاله خدمت یې حکومت د پاکستان ته کړی دی او مړ یې بیا راوړي د افغانستان په حدودو کې اچوي. د کونړ یو قومي مشر ملک غلام نبي ویل چې د طاهر داوړ د مړینې درد او غم د لر او بر پښتنو ګډ ویر دی او که د پاکستاني حکومت دار نه وي نو دوی به هلته د داوړ خاورو ته سپارلو مراسمو کې هم برخه اخیستې وي. د ننګرهار والي حیات الله حیات ویل جسد د قومي خلکو له لورې د مومندرې په غوړکي سیمه کې د پاکستاني پوځ له پوستې سره په 100 مترۍ کې موندل شوی خو دوی ته د عدلي تعقیب او څېړلو لپاره راوړی او اوس یې بیرته د قوم خلکو ته سپاري. هغه دا ډاډ هم ورکړ چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او تر بشپړېدو وروسته به جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د طاهر خان داوړ د درون غم تسلیت ټولو ته وایم، لرو بر پښتنو ته وایم، همدارنګه ځای بولم چې مننه وکړم له تاسې نه چې نن ډېری ځوانانو د ننګرهار ډېري مشرانو او علما کرامو غوښتل چې لارو ته ووځي، کوڅو ته ووځي، سړکونه بند کړي، مظاهرې وکړي. داسې چې تاسې د من خبرې ته غوږ ونیوه
مظاهرې مو ونه کړې، لارې مو بندې نه کړې، کوڅې مو بندې نه کړې، حوصله مو وکړله. د زړه له تله درنه مننه کوو او انشاءالله د تاسې دغه غوښتنه چې دا جنازه تاسې وایي موږ پیدا کړې ده او موږ ته به یې سپارئ تر څو قومونو ته په عزت وسپارو. انشاءالله موږ به یې تاسې ته سپارو او تاسې په ابرو عزت سره د پښتونخوا مشرانو ته چې ځینې دلته راغلي دي هغو ته یې وسپارئ. طاهر داوړ چې د پاکستان په پولیسو کې د افسر دنده ترسره کوله او دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی و. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه نادرکه شوی و او 3 ورځې وړاندې ننګرهار کې جسد وموندل شو.